بسم الله الرحمن الرحیم. د محمد بن قاسم داستان درنو اوریدونکو، څلوېښتمې برخې ته مو هرکلی کوم. محمد بن قاسم چې ولیدل په کلا کې ټول پوځ نه ځایېږي، له کلا نه بهر یې خیمې ودرولې. د خپل پوځ د زخمیانو په څېر یې د بهیم سنګ د پوځ زخمیانو ته هم په خیمو کې ځای ورکړ. خپلو جراحانو او ډاکټرانو ته یې هدایت ورکړ چې د دښمن د زخمیانو په پټۍ او علاج کې سستي ونه کړي. هغه په خپله هم د جراحي او طبابت په علم کې پوره لاس درلوده. سهار او ماښام به د ټپیانو په خیمو راګرځېده. له هر یوه نه به یې ځانګړې د صحت پوښتنه کوله. دوی ته به یې ډاډ ورکاوه. د دښمن د زخمیانو په پوښتنه کې به یې سعد د ترجمان په حیث ورسره ملګری کړ. هغوی به یې چې خفه ولیدل، ورته ویل به یې چې ډېر ژر به روغ سئ. داسې فکر مه کوئ چې تاسې زموږ بندیان یاست. کله چې روغ سئ، په هر لوري چې ځئ تلای سئ. هغوی به ده ته په نیک نظر کتل او ویل به یې موږ له شرمه تا ته د دومره زحمت درکولو حق نه لرو، ته آرام وکړه. او محمد بن قاسم به ویل نه، دا زما فرض او مسؤلیت دی. له بهیم سنګ سره د محمد بن قاسم ژوره علاقه وه. هغه به دوه وخته په خپله د ده زخمونه کتل او په خپله به یې پټۍ پرې لګولې. ناصرالدین او زبیر هم په هر ډول د ده تسلي کوله. بهیم سنګ لومړی دا ګڼله چې دا چلند د ده د ملګرو د تیریستلو لپاره د مسلمانانو یو چل دی. خو درې څلور ورځې وروسته یې دا احساس کړه چې په دې کې ریا او دروغ نسته، بلکې محمد بن قاسم او ملګري یې فطرتاً له نورو خلکو سره توپیر لري. د هغه زخم ډیر خطرناک نه و، خو د ډیرې وینې بهېدو په وجه ډیر بې سیکه او کمزوری سوی و. د محمد بن قاسم په دوا او پټۍ او د زبیر او ناصرالدین په تسلي او خدمت هغه په 4 ورځو کې د ګرځېدو راګرځېدو سو. په 5مه ورځ د پخوا په شان د ماسخوتن له لمانځه نه وروسته محمد بن قاسم له سعد سره یو ځای د زخمیانو په خیمو راګرځېده او د بهیم سنګ خیمې ته ورغی. هغه په خپله بستره غځېدلی و او د خوب په حال کې یې خبرې کولې. نه، ما بیا د هغه مقابلې ته مه استوه. هغه انسان نه دی، دیوتا دی. ته بندیان پرېږده، دی به دې ګناه در وبخي. نه، زه نه ځم. د راجا د بدو په سزا کې به څه ترلاسه کړم. زه له مرګه نه ویرېږم، خو که تاسې ما ووژنئ، راتلونکی مصیبت نسئ ترې دفع کولی. ظالمه، بزدله، اوف، بګوان. بهیم سنګ له یوه ټکان سره سترګې وغړولې او په حیرانۍ یې سعد او محمد بن قاسم ته وکتل. محمد بن قاسم ورته وویل تا لکه چې کوم ویرونکی خوب لیده. بهیم سنګ په چوټ کې ډوب سو. د هغه په تندي د خولو څاڅکو ښودله چې په خوب کې په سخت ذهني کشمکش کې و. محمد بن قاسم ور وړاندې سو، لاس یې ونیو او ویې ویل ستا وضعیت خو اوس ښه دی، له زخم نه خو به دې په تکلیف نه وې. د هغه په شونډو یو غمجن تبسم وځلېد او ویې ویل نه. محمد بن قاسم وویل زما پوځ سبا ته له دې ځایه کوچ کوي. زه افسوس کوم چې د ځینو مصلحتونو په وجه دلته زیات نه سو ځنډېدلی. که نه نو یو څو ورځې به مې نور هم ستا علاج او پټۍ کوله. په هر صورت په کلا کې 1500 تنه سپاهیان پاتې کېږي. هغوی به ستاسې خدمت کوي. ستا د پوځ هغه زخمیان چې روغ سوي سبا ته رخصتېږي، خپلو کورونو ته به ستانه سي. ته تر څو په آس د سپرېدو نه یې، همدلته به پاتې یې. بهیم سنګ وویل ستا مطلب دا دی چې ټول بندیان به خوشي کوې؟ محمد بن قاسم ځواب ورکړ زموږ هدف د خلکو بندیانول نه دي، بلکې موږ هغوی د یو ظالم نظام له منګولو نه خلاصوو او له یو داسې نظام سره یې اشنا کوو چې بنیادي اصول یې عدل دی. ستاسو پوځیان موږ بېګانه یرغل کوونکي ګڼلو او مقابلې ته راغلل. هغوی ته دا معلومه نه وه چې موږ د وطن په خاطر جګړه نه کوو. زموږ جګړه د قوم لپاره نه ده. موږ پر سند د عربو برلاسي نه غواړو او موږ په ټوله نړۍ د انسان د غوره ژوندانه لپاره انقلاب غواړو. داسې انقلاب چې د مظلوم د سر اوچتولو لپاره د ظالم له لاسه متروکه اخلي. زموږ جګړه د پاچاهانو او ټولواکانو جګړه نه ده، او زموږ جنگ د دې لپاره نه دی چې د سند د راجا له سره تاج واخلو، پر خپل سر یې کېږدو. موږ دا ثابتول غواړو چې د تاج او تخت هیڅ یو خاوند
خاوند هم دا حق نه لري چې په دنیا خپل قانون ومني. تاج او تخت د خودغرضه انسانانو د خپلو لاسو جوړ کړی بت دی او د دوی قانون هم چې یوازې د همدې بوتانو د عظمت د ساتنې لپاره جوړ سوی. انسانان په دوو برخو ویشي، ظالم او مظلوم. تاسې دوی ته د پاچا او رعیت اصطلاح کاروئ. د سند راجا زموږ کښتۍ لوټ کړې او زموږ یتیمان او پنډ یې یوازې د دې لپاره بندیان کړل چې هغه ځان د دغسې ظلم حقدار بولي، ځکه پاچا دی او اوس هغه زموږ مقابله د دې لپاره کوي چې د ده له لاسه د ظلم د تورې لوېدو خطر دی. دغه سپاهیان د دې لپاره زموږ مقابلې ته راوځي چې دوی ته د دې مقابلې بدل ورکول کېږي. له دې بیچارهګانو همدغسې کار اخیستل کېږي لکه سپاهي چې له آس نه اخلي. دوی مجبور وو او د یوې لږې اجورې په بدل کې د سرونو په بیه د ظالم ملاتړ کاوه. دوی په دې نه پوهېدل چې دوی د کوم انقلاب په مخ کې درېدلي، هغه د دوی غوروالی غواړي. دوی له موږ نه ویرول سوي وو. اوس له فتح نه وروسته نه زه په خپله ځان ظالم کوم او نه له دوی مظلومان جوړوم. بهیم سنګ وویل نو ستا دا باور دی چې دغه پوځیان به بیرته د راجا په پوځ کې شامل نسي؟ محمد بن قاسم ځواب ورکړ زه په پوره باور نسم ویلی چې دغه خلک ولاړ سي بیا به د راجا په پوځ کې نه شاملیږي، خو زه نور له دوی نه اندېښنه نه لرم. زما د خدای په رحمت باور دی د یو لوړ هدف لپاره د جنګېدونکو ځواک ډېرېږي کمیږي نه. له دې نه وړاندې د ډېرو قومونو پاچاهان له موږ سره جګړې ته راوتلي، خو چې کله یې دا احساس کړی چې موږ سره غوره نظام او دین دی، ټول له موږ سره ملګري سوي. ستا په پوځونو کې چې خدای چاته د حق او باطل ترمنځ د توپیر توان ورکړی، هغوی به هېڅکله بیا له ستنېدو وروسته د ظلم د ډوبېدونکې بېړۍ د ژغورنې هڅه ونه کړي. او کوم خلک چې بیا زموږ مقابلې ته راسي، له یو دوو جګړو وروسته به د دوی هم پر دې پوخ باور سي چې زموږ تورې پڅېدونکې نه دي. فهیم سنګ وویل تاسې د تاج او تخت مخالف یاست او پر انسان د حکومت مخالفت کوئ، خو که په هېواد کې حکومت نه وي امن کله راتلی سي؟ محمد بن قاسم وویل که د استبداد د اعتراض غږ د مظلوم په مرۍ کې خفه کړی، د دې معنا دا نه ده چې امن راغی. ما تا ته مخکې هم وویل چې موږ په دنیا کې د انسان قانون نه بلکې د خدای جل جلاله قانون غواړو. بهیم سنګ ځواب ورکړ قانون که د هر چا وي نافظونکی خو یې انسان دی. که راجا او پاچا نه وي نو حاکم به ورته ویل کېږي، او تر څو چې په دنیا کې هغې خلک وي د داسې قانون نفاذ او عملي کول له ډنډې او زور پرته امکان نه لري. محمد بن قاسم وویل دا صحیح ده، خو د قانون نافذونکی ټولی باید د نیکانو ډله وي. تر کومه وخته چې موږ د نیکانو ډله وو، خدای به د خپل قانون د پلي کولو کار له موږ نه اخلي. که ستاسې د قوم خلک سبا ته د نیکانو له ډلې نه جوړ سي، نو د دې قانون د پلي کولو مسؤلیت به د دوی په اوږو سي، خو د زور ډنډه به د خپل اقتدار د ساتلو لپاره نه بلکې د دې قانون د ساتنې لپاره کاروي. د مسلمانانو د امیر او د نورو قومونو د پاچا ترمنځ همدا توپیر دی چې هغوی زور یوازې د ظالم په خلاف د مظلوم د ملاتړ لپاره کاروي او پاچاهان یې د خپل واک د دوام لپاره استعمالوي. بهیم سنګ له لږ سوچ وروسته پوښتنه وکړه ما ته هم له دې خلکو سره د تلو اجازه شته؟ ما مخکې هم وویل چې ته له رغېدو وروسته چې کله وغواړې تللی سې. بهیم سنګ وویل زه ښه یم، که دې خوښه وي سبا ته به ولاړ سم. محمد بن قاسم وویل تر اوسه دې زخم نه دی روغ سوی، بیا دې هم خپله خوښه، که ته غواړې ولاړ سې موږ دې نه ایساروو. بهیم سنګ بیا له لږ سوچ وروسته وویل ښایي تاسې ته معلومه نه وي زه د سند د لښکرو د مشر قمندان زوی یم. زما تګ هلته تاسې ته زیات خطرناک کېدای سي، ځکه خو که تاسې ما په دې وعده پرېږدئ چې زه به بیا ستاسې مقابلې ته نه راوځم، نو زه دې وعدې ته تیار نه یم. محمد بن قاسم وویل ما تا ته کله داسې شرط وړاندې کړی؟ هو، زه تا ته یوازې یوه خبره کوم، که ته راجا داهر ته زما دا یو پیغام ورسوې چې اوس موږ له ارور نه ډېر لرې نه یو، که هغه له عربي بندیانو سره بد سلوک وکړ دا به ورته ښه نه وي. بهیم سنګ ځواب ورکړ زه دا وعده کوم، او که زه
زموږ له ټپي سپاهیانو سره ستاسې د چلند یادونه وکړم نو خامخا به پرې اثر وکړي. محمد بن قاسم وویل زه د نیکۍ بدله نه غواړم، زه غواړم چې ته د ده له سترګو نه د غرور پرده لرې کړې او دا ورته ووایه چې د اور غورځونکي غره په څنډه ولاړ. د دې خبرو اترو په دوران کې ښایي ما کومه ترخه خبره کړې وي. که ته په کومه خبره خفه سوی وې نو ما انسان وبوله او ترې راتېر سه. محمد بن قاسم دا وویل او له خیمې نه بهر ووته. بهیم سنګ په زړه کې دا تکراروله ته انسان نه یې، دیوتا یې.